پیشمنې کم سے کم په څه باندې کیږي؟ یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی السحور اکله برکه، پیشمنی کې الله ډېر برکت اچولی دی. هسې پیشمني کې څه برکت دی؟ ظاهري به کې څه برکت دی؟ پیشمنۍ چې دې وکړو نو ورځ به د باندې ښه تېره شي، ته به پکې مونځونه وکړې، عبادتونه به وکړې، خپله که څه دنیوي منډې دي هغه به پکې وکړې، دعاګانې به وغواړې، نو ورځ دې ټوله ښایسته تېره شو. دا برکت د پیشمني شو. دغه شان چې کوم سړی پیشمنۍ کوي د اکثر تهجد کوي، کوم سړی چې پیشمنۍ کوي د اکثر تهجد کوي، دا هم برکت شو. دغه شان د سهار لمونځ به په وخت باندې کوي، دا هم برکت شو، ځکه دې ته برکتي دي کې دنیوي برکتونه هم دي او اخروي برکتونه پکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به نه پرېږدي ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء، که نور هېڅ چاته میلاو نه شي که نه، خو یو چونګ اوبه دې وڅکي، خو دې څکي، نو کم سے کم پیشمنۍ به څه کېږي؟ یو چونګ اوبه دې راواغېستې خولې ته دې ور واچولې، بس پیشمنۍ ستا وشو. هغه حدیث کې دي فإن الله عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین، ملائک د دې خلکو دپاره دعاګانې غواړي چې پیشمني کوي، الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي. دا دومره اوچت عبادت. یو حدیث کې داسې هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نعم سحور المؤمن التمر، ښایسته د مؤمن ښایسته پیشمنۍ چې دی کجوره خوراک دی. امام ابو داود دا حدیث راوړی دی. نو کجوره خوراک پکې ډېر ښه دي. د کجوره کوم الله ډېر برکت اچولی، ډېر طاقتور خوراک دی، ډېر طاقتور خوراک دی. دا چې پیشمني کې یو څو دانې سړی وخوري نو ټوله ورځ د ده په بدن کې بیا هغه طاقت وي. موږ صرف دغه ته کار ویلی دی، موږ پښتانه اکثر پیشمني کې څه خوري؟ وریجې. نو وریجو کې دومره زور نه وي، او چې لږ وخوځي راوخوځي سړی وریجې څه شي؟ ختم شي، هضمې شي. نو د دغه ټایم کې که سړی داسې د کجورې دانه دوه درې خوري نو دې سره به ښه د بدن ته طاقت میلاویږي. بله مسله دا یاده کوي چې دا د دې امت خاصیت دی د پیشمنۍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح مسلم کې د فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلة السحر، زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق دغه پیشمنۍ دی. اهل کتاب هم روجې نیسي، یهودیان هم روجې نیسي، نصاران نیسي، خو زمونږ او د هغوی د روجو په منځ کې فرق څه شی دی؟ هغه دا پیشمنۍ دی. نو پیشمنۍ به نه پرېږدي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه، هغه د زید بن ثابت رضی الله عنه دا خبر را نقل کوي، وایي چې تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ پیشمنۍ وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ثم قام الى الصلاه، بیا مانځه ته پاڅېد. کوم مانځه ته؟ سهار ته؟ ما دکه غوښتو چې ستاسو جواب څنګه ټول شکیان شوی او دو دریو پکې جواب هم بدل کوي تهجد ته. پیشمني نه بعد څوک تهجد کوي؟ سهار مانځه ته پاڅېد، پیشمنۍ وکړو ولاړ چېرته؟ سهار مانځه. انس وایي رضی الله عنه، وایي ما د زید نه تپوس وکړو کم کان بین الاذان والسحور. دلته د اذان نه مراد اقامت دی، عربي کې اقامت هم اذان ویلی کېږي. د دې اقامت او د پیشمني په منځ کې څومره ټیم و؟ قال قدر 50 آیه، لکه 50 ایتونه د قرآن چې لولي، 50 ایتونه چې نه اوږدی نه لڼي، درمیانه چې دا لولي، دومره ټیم و د پیشمني او څه په منځ کې؟ اقامت په منځ کې. نو دې نه دا حدیث اصل کې څه دپاره راوړی دی؟ بارک الله فیک. د دې دپاره نه یې راوړی چې پیشمنۍ به کوې، اما صرف واضح شو. اوس تا ته وایي پیشمنۍ چې څومره اذان ته نږدې کې دومره غوره ده. یو روایت کې داسې راځي، د امام بخاري راوړی دی، سهل بن سعد رضی الله عنه، هغه وایي كنت اتسحر فی اهلی، ما به پیشمنۍ په خپل کور کې وکړو
او بیا به مې تعدي و چې د رسول وسلم سره دا سجده ورسوم اندازه ولګو چې د پېشمنۍ د منځه نه څومره مخکې دی لرې دی که نه دومره نږدې دی چې دغه د پېشمنۍ وکړو رامنډه وایسته جومات ته را روان دی دا د پېشمني صحیح ټایم دی ولې څومره چې ته پېشمنۍ لیټ کې نو په کې ډېرې فایدې دي ټوله لویه فایده پکې دا دی چې تا خوراک دغه ټیم کې وکړو نو ورځ به دې ښه تېره شي یوه دویمه دا غوره ټیم دی د تهجدو نو لږ مخکې به دې تهجد وکړي درېیمه ده د سحر مونځ به هم په ټیم وکړي ښه